زه به تاسو ته یو داسې عمل وښیم چې تاسې به د اچانک مصیبت څخه د اچانک غم څخه به تاسې محفوظ سئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل ښودلی دی، نو لہذا تاسې دا پخپله هم واورئ او مخکې هم در سره شیر کړئ. ګوره نن سبا ډیر اچانک مرګونه دي، اچانک مصیبتونه دي، اکسیډنټونه کیږي. نو پکار دا دی چې هر یو انسان دغه عمل دغه وظیفه هر جمعه وکړي د خپل ځان د خپل کور د حفاظت لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله تاسې د جمعې لمونځ ادا کړئ، د جمعې د لمانځه وروسته 100 واري سورة الفاتحه یعنی الحمدلله شریفه مکمله ووایو. د هغه وروسته 2 واري قل هو الله احد صورت، 2 واري قل اعوذ برب الفلق صورت او 2 واري قل اعوذ برب الناس صورت. چې کله یو انسان د جمعې د لمانځه وروسته دغه وظیفه وکړي، تر روانه جمعې پورې به ان شاء الله العزیز د هر قسم اچانک مصیبت د اچانک مشکل څخه به الله د محفوظ پاتې کې. ګوره چې کله موږ تاسې الله یادوو، الله موږ یادوي چې ترڅو پورې یو انسان په خوله کې د الله ذکر وي، هغه انسان باندې د الله عذاب نه راځي.